السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست. بیا هم د اتم سیم د کیمیا د درسونو لړۍ دوام لري. ګرانو زده کوونکو، نننی درس 11 درس دی. تاسو پوهیږئ چې په دغه درس کې موږ څه مطالعه کوو؟ اول د بي فرعي ګروپونه. ګرانو زده کوونکو، که تاسو په دې غواړئ ځان پوه کړئ چې د بي فرعي ګروپونه چیرې موقعیت لري، کوم عناصر پکې شامل دي، چیرې استعمال لري دغه عناصر، او بل څنګه کولی سو چې د اټومي نمبر په وسیله د یو عنصر ګروپ، پیریود او ولانس وټاکو. که غواړئ چې دغه موضوعات بشپړ تعقیب کړئ نو زموږ سره پاتې سئ. نو راځو ګرانو زده کوونکو، که ستاسو یاد وي چې موږ د A ګروپونه مطالعه کړه، راځو د B ګروپو ته. د B ګروپونه د فرعي ګروپو په نوم یادیږي. ګرانو زده کوونکو، وروسته بیا ووینو چې د A ګروپو په منځ کې د B ګروپونه قرار لري. دغه د B ګروپونه چې دي اصلا د D بلاک عنصرونه دي. که ستاسو مخکې په یاد و دوراني جدول 4 بلاکه و، همدغه د D بلاک چې وروسته بیا د خیره انشاءالله پر سکرین در وښیم چې د D بلاک عنصرونه ټوله د B ګروپونه دي. دغه د B ګروپونه که ستاسو یاد وي 8 ګروپه، 8 د B فرعي ګروپونه، یا موږ تاسو 10 د بي فرعي ګروپونه ورته ویله. اته مو ځکه ورته ویله چې که چیرې هغه 3 ګروپه په یوه ګروپ کې موږ تاسو حساب کو نو بیا 8 ګروپه دي، او که هر یو بیل بیل حساب کو بیا د بي 10 ګروپونه دي. دغه د ډي بلاک د بي 10 ګروپ ته د بي فرعي ګروپونه وایي. دغه عناصر چې دي ګرانو زده کوونکو دا ټول جامدات دي. جامد معنا کلک دي. په صنعت کې ډیر کاریږي، خو پام وي یو دانه بغیر د پارا یا سیماب په نامه یو عنصر څخه چې اچ جي نومیږي، همدغه یو عنصر پشکې په دوی کې مایع دی. یعنی نور اکثریت د دغه بي ګروپو چې د ډي بلاک ورته وایي ټول عناصر چې دي هغه جامدات دي. یو عنصر چې دی د پارا یا سیماب یا اچ جي په نامه چې هغه مایع دی، نور اکثریت پسې جامدات دي. ګرانو زده کوونکو، دا چې دا جامد دي نو په صنعت کې زیات استعمال لري. دغه عناصر په صنعت کې ډیر کاریږي. کوم عناصر؟ دا د ډي بلاک چې د بي ګروپونه ورته ویل کیږي. همدارنګه په صنعت کې لکه څوک چې ډیر استعمال لري، وسپنه عنصر دی، په صنعت کې زیات کاریږي. که ستاسو فکر دی کلکین، دروازه، چوکۍ، میز، دا ټول موټر ټول د وسپنې څخه جوړ دي، او وسپنه خپله د دغه بي د فرعي ګروپو د عناصرو څخه یو عنصر دی. په صنعت کې مس دي ګرانو زده کوونکو. په دوم قدم کې چې په صنعت کې زیات کاریږي د دغو عناصرو څخه مس ډېر استعمال لري چې د سی یو په نوم یادیږي، سمبول یې سی یو دی. همداسې نور ډېر پلاتین دی، همدارنګه المونیم په نامه عنصر دی. المونیم لا د بي د A ګروپو څخه دی، خو دغه عناصر چې د بي ګروپونه دي د ډي په بلاک کې شامل دي، په صنعت کې زیات استعمال لري. همدارنګه دغه عناصر کوم عناصر؟ دغه د ډي بلاک چې ورته وایي او د بي ګروپونه چې ورته وایي د حدي دي. حدي موږ 2 رقمه لرو. یو د برق حدي دي ګرانو زده کوونکو. په دوی کې د برق حدي هم شته چې سپین زر په دوی کې ښه برق تیروي، سره زر ښه برق تیروي، میس ښه برق تیروي. دا د برق حدي دي، یعنی برق انتقالوي. هم د همدغو عناصرو د انتقالي یا د بي د ګروپو څخه دي. تودوخې حدي دي. تودوخه چې انتقالوي د یوه ځای څخه بل ځای ته، هغه بیا ګرانو زده کوونکو زینک یا جس دی. دا ګرمیانې چې جوړې دي دا خپله د زینک یا جس څخه جوړې دي. زینک یا جس هم د همدغو بي ګروپو یعنې د ډي بلاک د عناصرو څخه دی. او بل ګرانو زده کوونکو، د دغو عناصرو له جملې څخه ځینې عناصر د ښایست لپاره هم کاریږي. ښایست لپاره سره زر دي، سرو زرو انګشترۍ موجوده وي، همدارنګه امیل وي، د ښایست لپاره خلک کاروي. سپین زر د همدغو عناصرو له جملې څخه دي، د ښایست لپاره استفاده ځینې کیږي. همدغه پلاتین دغه عناصرو څخه چې دې ته خپله بیا نجیبه فلزات هم وایي. یو نجیبه غازات و چې اتم ګروپ و، یو نجیبه فلزات دي. ګرانو زده کوونکو، دا چې انتقالي فلزات یا د بي ګروپونه چې ورته وایي، د دې په اړه ډیر معلومات انشاءالله لسم سیم کې شریکوو. د دغه سیم مطابق دغو نه معلومات کفایت کوي. تاسو راځئ چې زه د سکرین پر مخ هم دغه عناصر په جدول کې در وښیم چې په جدول کې دغه جدول دی ګرانو زده کوونکو. تاسو د سیرې سره ډیر آشنا یاست ځکه تیر ساعت موږ په یو درسي ساعت کې بشپړ جدول درته رسم کوي.
دغه جدول ته چې موږ تاسو متوجه سو دغه دوه دانې چې دي دا د A ګروپونه دي. بیا د A ګروپونه نسته ګرانو زده کوونکو دا د A3 څخه تر A8 پورې دا هم د A ګروپونه دي چې مجموعاً 8 ګروپه دي. خو اوس موږ موضوع د B ګروپونه دي. د B ګروپونه که تاسو متوجه سئ د دغه ځای څخه نیولې بیا تر دغه ځایه دغه ګروپو ته د B ګروپونه وایي. دا ګروپو ته ګروپ عمودي برخې ته وایي. تقریبا که موږ فکر وکړو دا د B ګروپونه دي. دې ته B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 ګرانو زده کوونکو دغه 3 ګروپه که تاسو وینئ که دا یو ګروپ فرض کړئ دا د B8 ګروپ دی. ځکه موږ تاسو ویلي وه چې دا 3 ګروپه په یوه ګروپ کې راځي. که څوک یې ولې یو ګروپ کې راځي ځکه دوی مشابه خواص لري. دا ګروپو کې چې عناصر ترتیب سوي دي د خواصو د ورتهوالي پر اساس ترتیب سوي دي. نو دغه 3 ګروپه چې دي دا په یو ګروپ هم حسابای سي چې باره د B8 ګروپونه کیږي. او که مو دغه 3 ګروپه هر یو جلا جلا حساب کړي بیا د دغه ځای څخه نیولې تر دغه ځایه 10 ګروپه د B کیږي. همدغه د B ګروپونه ته بیا د D بلاک وایي. که ستاسو په یاد جدول 4 بلاک او یو د S بلاک دغه 2 ګروپه دغه ګروپونه د P بلاک او دغه ګروپونه چې د D په بلاک و نو ځکه موږ وایو د B ګروپونه د D په بلاک دي او دغه لاندې خو نو د F په بلاک و. نو راځو ګرانو زده کوونکو یو ډیر مهم عنوان دی چې د اټومي نمبر په وسیله د یو عنصر ګروپ څنګه پیدا کوو، پیریود یې څنګه پیدا کوو، ویلانس یې څو دی. دا موږ څه کولی سو چې د یو عنصر اټومي نمبر یې راکړی او دغه 3 موږ تاسو پیدا کړو. یاد مو یې ګرانو زده کوونکو چې موږ په جدول کې مخکې له مخکې ویلي وه چې عمودي برخې ته ګروپ وایي او افقي برخې ته پیریود وایي. اوس همدغه 2 موږ پیدا کوو. د دې د پیدا کولو د طریقه ما په پښتو خاطر ته لیکلې چې ته څه وکول. لومړی راولاړ شه ګرانو زده کوونکو چې کوم عنصر یې درکړی چې تاسو غواړئ چې دا پیدا کړئ چې دا په کم ګروپ په کم پیریود او ویلانس یې څو دی. لومړی به دغه عنصر پر مدارو ویشي. مدارونه خو پېژنئ انشاءالله اصلي مدارونه. اوس مثال زه هایدروجن ویشم. هایدروجن چې کله زه وویشم دی اټومي نمبر یو دی اول مدار خو 2 غواړي خو اوس موږ ته د هغه یو راپاته دی د هغه یو لرو د هغه ورکوو. معنا دی ختم سو بالا وویشل سو. اوس که اول خو دا کار وکړي. دوم په ویلانسي قشر کې ویلانسي قشر چې ته وایي ګرانو زده کوونکو ویلانسي قشر د یو عنصر اخرني مدار یا وروستي مدار ته وایي. دا خو مو ډېر بحث پر وکړي. نو د هغه د ده وروستی مدار دی. وایي په دې کې چې هر څو په ویلانسي قشر کې چې هر څو وي هغه یې ګروپ دی. اوس چې په ویلانسي قشر کې څو الکترونونه دي یو هر څو یعنی دا جمله کلر دای ساده سی په ویلانسي قشر کې چې هر څو الکترونونه وي الکترونونه وي هغه یې چې شي دي ګرانو زده کوونکو ګروپ دی. اوس د مثال په توګه د ده په آخري مدار کې څو الکترونونه دي یو. نو موږ وایو چې د ده په آخري مدار کې یو دی نو دی په اول ګروپ کې دی ګرانو زده کوونکو په اول ګروپ کې دی. ښه بل مو څه ویلي وه هر څومره چې مثال هر څو مدارونه ولري. اوس دی څو مداره ودرلوده دی بل مدار لري یا نو خو یو مدار لري. دا یو مدار دا بیا موږ ته پیریود راشي یعنی دا معنا لري چې دی په اول پیریود کې دی. په څوم پیریود کې دی؟ په اول پیریود کې دی ګرانو زده کوونکو. ولې په اول پیریود کې دی؟ یو مدار لري. کې 2 مدار اخیستی و بیا په 2م پیریود کې دی. همدارنګه ویلانس بیا څو یې؟ ویلانس خو نو تاسو ته خپله در معلومیږي چې ویلانس یې یو دی ځکه په اول ګروپ عناصر ټولو ویلانس یو موږ تاسو ویلی و. بل عنصر دی که څوک تاسو ته وایي چې ته د سوډیم ګروپ پیریود پیدا کړه نو اول به دی ویشې. ښه راځم ویشم یې سوډیم. اول مدار کې څو ورکو ګرانو زده کوونکو 2. دوم مدار کې څو ورکو 8. دریم مدار 18 غواړي خو موږ ته د هغه یو راپاته دی د هغه ورکوو. ښه تاسو خپله راته ووایاست په ویلانسي قشر یا آخري مدار کې څو الکترونونه دي یو. نو د ده ګروپ په څوم ګروپ یې؟ نو دی به په اول ګروپ کې اول ګروپ. ښه څوم پیریود کې به یې که تاسو ووایاست څوم پیریود؟ آفرین دریم پیریود. څنګه پوه سولاست چې دریم پیریود دی؟ ځکه چې دغه عنصر که موږ تاسو فکر وکړو یو مدار 2 مداره 3 مداره دا اخیستې دي
یعنی 3 مداره لري دا د مدارونو شمیر بیا څه دی پیریود دی نو چې 3 مداره لري موږ او تاسو وایو چې دی په 3م پیریود کې دی اول ګروپ 3م پیریود که ستاسو پام یې اول ګروپ ګرانو زده کوونکو اول ګروپ که چیرې تاسو سکرین ته ولاړ سئ پر سکرین تاسو ته معلومیږي دوراني جدول اول ګروپ د ا د دې سر اول ګروپ دغه اول ګروپ کې به تاسو انتخاب کوئ څومه افقي برخه اوله دومه درېیمه افقي برخه کې به لومړی عنصر سوډیم وي یو شي ته بله متوجه سئ ګرانو زده کوونکو ویلانس بې څو وي دا موږ مخکې وله چار څوم ګروپ یې اول ګروپ دی ویلانس یې یو شی بله مې زده کوي خو هغسې اوس وایو یادونه کوو دغه هر مدار چې د هر عنصر آخري مدار هغه ته ویلانسي مدار یا ویلانسي قشر وایي او هغې الکترونو ته یې هم ویلانسي الکترونونه وایي نو د سوډیم ویلانسي الکترونونه څو دي یو ویلانسي قشر یې کم قشر دی د هغه آخري 3م مدار ښه راځو ګرانو زده کوونکو المونیم ګروپو پیریودو ویلانس معلوموو نو لومړی راځو دی ویشو اول مدار کې څو غواړي 2 آفرین دویم مدار کې څو غواړي 8 الکترونونه په 3م مدار کې 18 غواړي خو موږ ته څو راپاته دي 3 الکترونونه ورکو اوس تاسو خپله ماته وایاست چې دغه عنصر به په کم ګروپ کې آفرین څنګه پوه سولاست چې په 3م ګروپ کې به یې خو موږ تاسو وویله چې هر عنصر په وروستي مدار یا ویلانسي قشر کې هر څومره الکترونونه راسي هغه یو ګروپ دی نو دی 3م ګروپ کې دی ګرانو زده کوونکو 3م ګروپ ښه څوک به وایي چې دی په څوم پیریود کې دی آفرین څنګه پوه سولاست چې دی به په 3م پیریود کې ځکه 3 مداره ده اخیستې دي موږ ویل چې هر څو مداره یې اخیستې یې هغونه پیریود یعنی دا معنا لري چې 3م پیریود دی او ویلانس به څوک ووایي چې ویلانس بې څو یي آفرین ولې به 3 موږ ویل که د اول ګروپ په پای کې یو دی ویلانس یو د دوم ګروپ په پای کې 2 دی ویلانس یې 2 د 3م ګروپ ویلانس 3 دی یا په پای کې 3 الکترونونه دي ویلانس یې 3 دی هغه بل څه به څنګه څوک وایي چې د ویلانسي قشر یې کم قشر دی آفرین دا 3م قشر ځکه د هر عنصر آخري مدار ته ویلانسي قشر وایي ویلانسي الکترونونه بې څو یي همدغه 3 دي ځکه د آخري مدار الکترونو ته ویلانسي الکترونونه هم وایي اوس که تاسو د سکرین مخ ته متوجه سئ ګرانو زده کوونکو تاسو ته جدول در معلومیږي په جدول کې به ولاړ سئ اول د ا ګروپ دی دا خو نه دی دوم د ا ګروپ دی دا هم نه دی بیا د بی ګروپونه دي بیا به 3م د ا ګروپ ته ولاړ سئ په 3م ګروپ کې به همدغه عنصر موجود وي په څومه افقي برخه کې اوله دویمه 3مه افقي برخه کې به وي انشاءالله تاسو یې وینئ چې المونیم په 3م ا ګروپ او 3م افقي برخه کې قرار لري نو راځو یو 2 مثاله نور هم کاروو ګرانو زده کوونکو چې تاسو ښه پوه سئ اوس موږ ته څوک وایي چې کلسیم په کم ګروپ په کم پیریود او ویلانس یې څو دی ګرانو زده کوونکو نو راځو اول دی پر مدارو ویشو اول مدار 2 غواړي ورکوو یې دوم مدار 8 غواړي ورکوو یې ځکه لرو یې اټومي نمبر 0 دی 3م مدار 18 غواړي ګرانو زده کوونکو خو موږ ته راپاته څو دي 10 ځکه 10 مصرف سوي 10 پاته دي موږ تاسو دا ډېر ویلي وه کله چې 10 تر پاتې 10 به نه یږدي په دغه 10 سره به د 8 مدار یو ځلې بیا پوره کوې آفرین 8 الکترونونه بیا څو ورکو 2 راپاته دي د هغه 2 لیکو اوس تاسو خپله انشاءالله بالا ویلی سئ چې د عنصر په کم ګروپ کې دی په پای کې 2 دي نو موږ وایو دغه عنصر چې دی په 2م ګروپ کې دی په 2م ګروپ آفرین ویلانس به په 2م ګروپ کې دی په څوم پیریود کې دی یو مدار 2 مدار 3 مدار 4 یعنی د 4 مداره ودرلوده نو موږ دی وایو چې په 4م پیریود یعنی 4مه افقي برخه کې دی ګرانو زده کوونکو یعنی اوس که تاسو چیرې جدول ته د سکرین پر مخ وګورئ په جدول کې کلسیم په اول ګروپ کې نه په 2م ګروپ کې عمودي برخه کې به یې په څومه افقي کې به یې اوله نه 2مه نه 3مه نه 4مه افقي برخه کې دی په 2م ګروپ 4مه افقي برخه کې خپله کلسیم تاسو وینئ چې سی ای سمبول دی او په 2م ګروپ 4م پیریود کې دی یوه خبره به بل څوک وکړي چې په دا ځای کې به د کلسیم ویلانس وي آفرین 2 دی ویلانسي قشر به کم قشر وي ویلانسي قشر څه معنا اخرنی مدار آفرین 4م مدار یې ویلانسي قشر یا اخرنی مدار ویلانسي الکترونونه بیا څو یي
د آخري مدار الکترونونه چې هر څو وه هغه یې ولانسي الکترونونه هم دي. نو د ده ولانسي الکترونونه دوه دي، ولانس هم دوه دی، ولانسي قشر یې څلرم دی. راځو یو بل مثال کاروو ګرانو زده کوونکو چې تاسو نور هم ښه پوه سئ. کلورین دی په اول مدار کې دوه، په دوهم کې اته، دریم 18 غواړي خو موږ ته راپاته اووه دي. ښه څوک به وایي چې کلورین په کم ګروپ کې دی؟ آفرین، ستاسو ځواب به څه شي؟ اووم ګروپ. ولې اووم ګروپ دی؟ موږ تاسو ویلي وه چې د عنصر په پا کې هر څو راغلي بس هماغه یې ګروپ دی. ښه دا خو مې زده کړله. په څوم پیریود کې به یې ګرانو زده کوونکو؟ ګورو څو مداره یې وغوښتل، یو، دوه، درې. دا چې د درې مداره ودرلوده نو موږ وایو دی په دریم پیریود کې دی. څه معنا؟ پیریود افقي برخه، ګروپ عمودي برخه. که چیرې تاسو د سکرین مخ ته ولاړ سئ، جدول سته ګرانو زده کوونکو، تاسو به د جدول په هغه طرف کې، ځکه د A دوه ګروپه په دې سر کې وه، 6 دانې د جدول په هغه برخه کې دي. نو 6 دانې چې په هغه کې دي، د پای د خوا دوم دانه، د پای د خوا دوم دانه اووم ګروپ دی. دا اووم ګروپ خو مو پیدا کړئ. اوس به څومه افقي برخه یي؟ اوله نه، دومه نه، په دریمه افقي برخه او اووم ګروپ کې عادي تاسو ولیدئ چې کلورین رښتیا هم په اووم ګروپ او دریمه افقي برخه کې دی. ښه دا خو مې زده کړه. دلته به تاسو څوک ووایي ستاسو څخه چې دغه عنصر ولانسي الکترونونه څو دي ګرانو زده کوونکو؟ یو شي ته ډېر متوجه سئ. ولانسي الکترونونه د دغه آخري مدار الکترونونه بولي. اوس د ده ولانسي الکترونونه اووه دي. مګر که څوک تا ته وایي چې د ده ولانس څو دی، ته به بیا نه وایي چې د ده ولانس اووه دی، ځکه موږ ول ولانس هغه عدد دی چې دی اتو ته رسوي. نو د یو بل اخلي چې دی اته کې ده، په دا ځای کې د ده ولانس چې دی یو دی، مګر ولانسي الکترونونه یې اووه دي او ولانسي قشر یې دریم، یعنی آخري مدار یې دریم دی. آخري دانه لا درته ویشم ګرانو زده کوونکو چې نور هم تاسو ښه پوه سئ. په اول مدار کې دوه سلفر ویشو، په دویم مدار کې اته غواړي ګرانو زده کوونکو، په دریم مدار کې 6 غواړي. ښه بیخي ساده سوه انشاءالله دا موضوع. تاسو به خپله وایاست چې استاذه بس زه درته وایم څوم ګروپ دی؟ آفرین، 6 یې په پای کې راله، 6م ګروپ دی چې په آخري مدار کې هر څو راغلي هغه ګروپ دی. څو افقي برخې لري؟ 3 مداره یې ودرلوده ګرانو زده کوونکو. نو موږ وایو دی په دریم پیریود یا دریمه افقي برخه کې دی. ښه اوس که تاسو د سکرین مخ ته متوجه سئ، جدول بیا هم جدول ته مراجعه کوو. جدول دی به بیا په 6م ګروپ کې، یعنی د پای د خوا اول نه، دوم نه، دریم ګروپ به د پای د خوا. دریم ګروپ چې دی ګرانو زده کوونکو، وروسته د پای د خوا دریم اصلي خو 6م دی د دې خوا، د بي ګروپونه مور سره د ا خوا دریم راځي. او څومه افقي برخه کې؟ دریمه افقي برخه کې به دی عادي سلفر تاسو وینئ چې په 6م ګروپ او دریمه افقي برخه کې دی. دلته یو شي ته متوجه سئ. که څوک تا ته وایي د دې ولانس څو دی، څو غواړي چې دی اتو ته ورسي؟ 2. نو ولانس یې 2 دی. که درته وایي چې ولانسي الکترونونه یې څو دي؟ ولانسي الکترونونه څه معنا؟ د آخري مدار الکترونونه، هغه بیا 6 دي ګرانو زده کوونکو. ولانسي الکترونونه د آخري مدار الکترونونو ته وایي. ولانس بیا هغه عدد دی چې یا دی بایلي یا یې اخلي، یعنی ولانس دلته 2 دی، ولانسي الکترونونه 6 دي. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د نن ورځې درس چې د بي پر فرعي ګروپو او همدارنګه د یو عنصر د پیریود او بلاک ګروپ پیدا کول د اټومي نمبر په وسیله. یوه خبره باید یادونه وکړو ګرانو زده کوونکو، د دې نه وروسته یو عنوان موږ لرو فلزات او غیر فلزات. دغه فلزات او غیر فلزات موږ د فصل په اول سر کې تشریح کړه، ځکه عناصر د خواصو له مخې پر 4 برخو موږ وویشل: فلزات، غیر فلزات، شبه فلزات. یعنی دا موضوعات بشپړ په دغه فصل په شروع کې موږ مطالعه کړه. په همدغه درس سره ګرانو زده کوونکو دا څپرکی پای ته ورسېدی. تر بیا چې حاضریږو ښه وخت ولرئ.